علیکم ملګرو څنګه یې ښه برابر یې سور کې دا مړه دا مې اوس دا ویډیو مې وکته مړه دا تاسو وګورئ څه شی دی که نه چې داود شاه او سونیا شاه تاسو دواړه نه تاسو دواړه پته نه لري تاسو د کوم ذاته پیدا شوي ستاسو د لور د چا نه پیدا شوی تاسو د سړي زامن قسم مې په خدای والله موږ مسافر چې یو والله چې راشو دیرې ته نو بس دا ویډیوګانې چې موږ وګورو موږ ډېر سخت خرابوي خدای قرآن ته وګورئ دا بند کړئ دا په دې سوشل میډیا دا سونیا شاه نه دی له د ایډیانې بلاک کړئ رپورټونه پرې واخئ او زما د پښتنو ته دا ریکویسټ دی چې تاسو مه فالو کوئ مه یې لایک کوئ تاسو داسې خلک ولې تاسو داسې خلکو له ولې دغه ورکوئ یار پلیز داسې مه کوئ که نه معاشره خرابوئ پښتانه دي زموږ د دنیا موږ پاکستاني چې څومره عوام یو موږ ښه پښتانه خلک یو ښه یا عزت خلک یو او داسې خلکو سره بیخي تعلق مه ساتئ تاسو وروره کمنټس یې ورته کوئ په شیر کوئ ولې ویډیوګانو نو هغلته نور هم په حاشي چالو کړي تاسو ورته مه کوئ نو دا به یې نه کوي او دا سونیا شاه دا مې واوره ګورئ دا کارونه بند که او که نه یې بند دی نو دا ګوره دا څومره خلک چې تپسې دا ځي دا میکونه والا دا میک به یې نیولی وایي دا پلانکې روپۍ راولېږه ډنګري روپۍ راولېږلې قسم درته خورم والله که راته بیا پرېږدم ښه درځم دپسې په ایماندارۍ دمجان به دې بیا نه او که مې ولیدې والله پرتوګ او کمیس دې نه وباسم بازار کې دې ګرځم تا ته پته شته ته خو د نه سړي لورې دا تا څه شروع کړلې لور دې پرته یو اوړي راوړي او موبایل دې ورته نیولی دا تا کم کار چالو کړی دی ها سوچ پکار دی که نه خپل بچي سه څوک داسې کوي هسې تاسو سوچ وکئ نو مینهوالو تاسو ته زما دا ریکویسټ دی چې نه په دې لایک کوئ نه پې کمنټس کوئ دا ویډیو چې دا موږ د دې مقصد دپاره جوړه کړه چې غلط قسمه خلک مه فالو کوئ